د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام راغلی. هغه د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله غږېدلی او غواړي چې له طالبانو سره د دې په هکله لیدنه هم ترسره کړي. ډاکټر صاحب غني وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه تازه څرګندونې کړې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی غني وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې ده، ځمکه او هیواد د خلکو او د وینې او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلې مندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادۍ ښودونکي دي چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادۍ ښودونکي دي چې ډېر خلکو ترې خپل ځانونه او سرونه قربان کړي دي او ډېر کورونه پکې هم بمبار شوي. تر څو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو رپاندوي، نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانۍ ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د رپند ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي. او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شرې.